د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ق یا قاف. ق یا قاف د پښتو په تورو کې یو 13 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب یو 13 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د قاف توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه په دایروي شکل چپ خواته راتاویږي. دا راته ښیي چې قاف داسې لیکل کیږي. د قاف توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د قاف توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، قاف توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، قلم لیکل شوی دی. دا ګورئ، د قلم په نوم کې یو ځلې د قاف توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. قاف د قلم د کلمې په سر کې د لیکل شوي قاف توري غږ دی لکه قلم. تاسې ووایئ قلم، بیا ووایئ قلم. لکه صندوق، لکه قلم، لکه مقام، لکه حق. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه قلم. شاباس. اوس مو چې د قاف د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د قاف توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د قاف توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم قاف توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د قلم په کلمه کې. دریم قاف توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د مقام په کلمه کې. څلورم قاف توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د حق په کلمه کې. اوس دا ګورئ، قاف توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، قلم لیکل شوی دی. دا ګورئ، د قلم په کلمه کې یو ځلې د قاف توری په سر کې د لام له توري سره تړلی راغلی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې قلم رسم شوی دی. پوهیږئ چې قلم یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د قلم انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د قلم د کلمې لیکل یاد کړئ. د قلم کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. قاف، لام، میم. توري چې سره یو ځای شي نو قلم لوستل کیږي. د قلم په کلمه کې مو قاف توري لیکل ولیدل. اوس به د قاف توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي. د قاف کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا قلم دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د قاف توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا قلم دی. ته قلم لرې. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ما ته وښیئ.
شاباس، په هر هغه قاف توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د قاف توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ قاف توري پر سر قاف توری ولیکئ چې د قاف توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د قاف د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د قاف توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د قاف توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه قاف توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر قاف توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو قاف توری د قدیم د کلمې په سر کې د دال له توري سره یو ځای راغلی. بل قاف توری د سبق د کلمې په پای کې د بې له توري سره ګډ راغلی. بل قاف توری د قلم د کلمې په سر کې د لام له توري سره تړلی راغلی. قدیم سبق وایي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي دی په قلم لیکل کوي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې قدیم سبق وایي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیکل مو زده شي. او همدارنګه دی په قلم لیکل کوي د جملې په سر ولیکئ. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا قلم دی. ته قلم لرې. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. د همدې جملو ترڅنګ بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر قاف توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا قلم دی. قلم لرې. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي.
اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د قاف توری لیکل شوی دی. د دې هر یو قاف توري د پاسه قاف توری ولیکئ. کله مو چې هر قاف توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا قلم دی. ته قلم لرې. قدیم سبق وایي. دی په قلم لیکل کوي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې قاف توري تمرین وکړئ. د قاف توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي قاف توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا قلم دی ولیکئ او په توره کرښه ته قلم لرې ولیکئ. د قاف توري یوازې شکل لیکو. د قاف توري په سر کې شکل لیکو. د قاف توري په منځ کې شکل لیکو. د قاف توري په پای کې شکل لیکو. دا قلم دی. ته قلم لرې. قدیم سبق وایي. دی قلم لیکل کوي. د قاف توري یوازې شکل لیکو. د قاف توري یوازې شکل لیکو. د قاف توري په پای کې شکل لیکو. دا قلم دا قدیم سبق وایي. د لیک په وخت کې د قاف توري شکلونه لکه صندوق، قلم، مقام، حق یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: صندوق، قلم، مقام، حق، دی، وایي، کوي، قدیم، لیکل، سبق،
کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.